लकलोले पगलुनो गर्जेदले ओ चटोल मरमा शुमवे पबलाना ओड़ेदले द दुनिया द अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद दे چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبري نن په نوې ولاګ کې تاسو ټول ته هرکله او خبره دا ده کنه چې نن ومر روزه ده او د خالی ورځ ده. نو زموږ ولاګ سٹارټ شو تقریبا ماسپښین 2 بجو نه. اوس په ان شاء الله د پښمنۍ پورې ولاګ کوو. نو زه چې زو مخ په وړاندې دا اوس 3 بجې شوې څه کم 3 بجې دي که نه 2:30 او زه روان شوم خپل سټوډیو ته. نو تاسو به هم د ځان سره بوځو زه چې ځو. ډېر زیات سره غارموني او زما دا یو ډول سوچ لاړ شه یو وجې مزه ځکه چې نور ډېر زیات تیز دی. هسې نو نعیم ما ته وایي ته سټوډیو ته نه راځې که نه نو تاسو دې روډ ته به خپله وګورئ هسې چې په دې کې چا د تلو سمې راشي دومره وران روډ او دومره څښا دوړې دي که نه چې څه وایم نو په دې کې د چا سمې راځي یاره. السلام علیکم څنګه چل دی؟ السلام علیکم جی. وایي ما دا وی که نه چې دا روژه یوازې زما ده خو روژه خو د دوی هم د ما ته اوس پته ولګېده. دې ملګري خو جو ډېره سخته ده. ملګري ولې وایي زه په 3 بجې راووتم که نه له کوره او دومره څښا ګرمي وه دومره تیز غرمه و. یو چې دې زموږ دې روډ ته راشي دومره دوړې دي که نه دا ما اوس ګورې مخ وینځو نو زه اوس لږ پاک ښکارم. ډېر زیات اوس تږی شوم نو اوسه پورې مې هېڅ کار نه خو چې دې دلته راورسېدم سم تږی شوی م اوس سم یو بوتل مې په ځان ورواړولې او اوس په روژه ماتي ته انتظار کوو. نعیم جان دلته ناست دي ښه بېغمه بار ته وځي راوځي نه دلته وایي روژه ګرانه ده. دوی دې دننه په سټوډیو کې وایي روژه ګرانه ده. ګرانه نو یار زه راغی لرې ځای نه رالم ما ته به ګرانه وي او دې ملګري ته به ګرانه وي ځکه چې دې پکې دغه کوي دا وړو ته سبق وایي که نه. هلکه رمبي خیر علي. السلام علیکم. خیر علي بخیرو. امیز نن دې څومره روژه ده؟ یوه. نن څومره روژه ده؟ نن ها اوومه. او ستا څومره روژه ده؟ یوه. تا په 2 روژو کې 2 روژه ونیوه. ښه نو مازدیګر مونځونه وشو مونځ مې وکړو سبق مې وویل لږ غونته کې اوس ورکو. نعیم راته اوس وایي چې راځه چت ته او کرکټ کوو. یار دا خو روژه ده په دې روژه کې مازدیګر باندې څوک کرکټ کولی شي څه به وایي. زو تاسو هم د ځان سره بوځو چت ته نو راځئ چې ځو هلته ښه لینټر ته راوختمه او اوس راته نعیم به وایي که نه چې یو اوور میچ کوو چیلنج یو. نو ټاس مې ترې وګټو او زه به بیټینګ ته ودرېږم نو زما راغی یو اوور چیلنجي میچ دی ګورو چې څوک ګټي. वरखंड पे रेस्टोरेंट में तो कोसे इधर पाक मुरलीधर रहने में हां संग दना को मा चौका 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 चका ताजा no me deja tocar. फाइन बाय ताको Some chakale. आउट नाउ داسې خبره ده که نه چې زما له اوسه پورې ډېر وخت بعد ما بیټ راواغېستو 7 رن مې ته وکړو په اوور کې ها 7 رن مې ته په اوور کې وکړو اوس په دې ودرېږي ها. ای میچ رانه وګټو څه ناسه کې رانه وګټو هغه ځکه که نه چې اوسه پورې ما بیال او بیټ نه و راغستی ډېر وخت و نو خامخا به یاره ګټو او دوی هره ورځ دلته پریکټس کوي که نه اوس هم چاته لګیا دي نو خامخا به یې ګټي. بل میچ کو هلکه ها اوس یاریږي بل میچ کې
څه کوئ چې د دوی خو ما ته روژه نه ښکاري ما خو یو میچ وکړو ژبه مې راووته دومره زیات تږی شوی یم او اوس هم لا تقریبا 30 منټ پاتې دي ګټه ارتا وکړه په لاس کې چې سر ده په لاس کې چې سر ده دغه ارتا وکړه پرې په لاس کې بله هم ارتا وکړه اوس زه کور ته چې روژه ماتې سړی وکړي که نه نو د سړي په سترګو رڼا شي زه خو نن دومره زیات تږی شوی وم که نه چې اوس مې روژه ماتې وکړو او اوبه مې ډېرې زیاتې وڅښلې اوس مې معده درد دی نو اوس به ځم خپل کور ته نور ګپ شپ چې دی که نه هغه به ستاسو سره خپل کور لګوم ښه جي نو زه اوس کور ته روان یم بیا چې دی که نه بیا به نور ګپ شپ چې دی دا تراو نه پس لګو صحیح ده په موټر سایکل روان یم په یو لاس ډرایوینګ کوم او په یو لاس مې موبایل نیولی دی ښه تراویح وشوې اوس کور ته رالم زه دومره نن ستړی یم که نه ما باندې دومره دردونه دي چې ما څه کار نه دی کړی خو اوبه مې ډېرې زیاتې څښلې دي که نه نو او نن مې هغه پرون چې مې تکه مچینه یاده کړې وه د هغې چینې اوبه نه دي څښلې نو نن ډېر زیات خراب یم اوس ملګري رالو وایي چې لډو کوو دا ناست دي نو اوس په لډو گیم کوو او بیا به ګپ شپ لګو چېرته به ځای نه نن پته نشته دی زما په دې قسمت باندې څه چل شوی دی په نعیم باندې مې کرکټ میچ وبایلو او دلته مې ملګرو باندې لوډو 2 میچونه وبایللو پته نه لګي یار چې دا ولې ښه جي نو زمونږ نننی ولاګ چې دی دا سر ته ورسېدو سر ته ځکه ورسېدو چې 2 بجې شوې او د پښمني ټایم نږدې دی بس خلک پښمني له پاسي او زما ایډیټینګ هم پوره شو او زمونږ ولاګ هم سر ته ورسېدو زمونږ نننی ولاګ بس دومره امید دی چې ستاسو به خوښ شوی وي که چېرې ستاسو ولاګ خوښ شوی وي نو ویډیو لایک کړئ او کمنټ ضرور وکړئ چې ولاګ څنګه و او چینل سبسکرایب کړئ اوس ما له راکړئ اجازت و د سباني ولاګه پورې د لوی الله په امان